سلامونه محترمات ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو مخه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، څه ملګرو هغه ورځ پوښتنه کړې وه چې د فرانسوي ژبې چې کوم درسونه دي هغه تا ودرولي او که څنګه. اول خو په دغه باندې یو دوه خبرې تاسو ته کول غواړم، هغې نه بعد به بیا موضوع ته راځم. ملګرو، د فرانسوي ژبې درسونه زه هیڅ وخت هم نه ودروم. زه نوي درسونه مې جوړ کړي، نوي درسونه شروع شوي، تاسو یې کتلی شئ. د زما د یوټیوب چینل او د فیسبوک د پیج صفحې اولنی او بنیادی مقصد هم دا دی چې دلته د فرانسوي ژبې درسونه مخې ته وسو او دغه ته ډېره زیات ضرورت او اړتیا لیدل کېږي. نو دې دپاره زه هیڅ وخت د فرانسوي ژبې چې کوم کورس موږ تاسو شروع کړی، کوم ویډیوګانې دي هغه به هیڅ وخت هم زه نه ودروم. دې نه علاوه دلته ډېر داسې ملګري دي چې هغه صرف او صرف دلته دغه چینل، دغه یوټیوب چینل او دغه صفحې ته دې دپاره راځي چې هغه صرف او صرف فرانسوي ژبه زده کړي او د فرانسوي ژبې درسونو ته دوی منتظر وي. نو ستاسو ټولو ته زه دغه خبره کول غواړم چې دغه درسونه هیڅ وخت نه ودرېږي. ما شروع کړي، تاسو کتلی شئ. زه هر هفته کې دوه یا یو د فرانسوي ژبې درس اچوم. ورسره د قانون په اړه باندې دلته چې کوم نوي قانونونه راځي، څه تغییرات راځي، دلته کوم اداراتو کې تاسو ثبت نام کوئ هغه څنګه دی، دغه ویډیوګانې هم جاري ساتم ځکه دغه هم ضروري دي. باید خلک د دغه ویډیوګانو نه، دغه معلوماتو نه هم خبر شي. بل زه غواړم دلته د مکمل چې کوم د قانون دی د دې په اړه باندې یو نوی سیریز د ویډیوګانې شروع کړم تر څو تاسو ټولو ته دقیق او صحیح معلومات ورسیږي. ملګرو، نن غواړم د نن نه زه یو 3-4 ویډیوګانو سیریز جوړوم د په فرانسه کې د پناه غوښتنې چې کومې پروسې دي هغې په اړه باندې زه تاسو ته یو څو خبرې کول غواړم. فرانسه کې چې هر کله تاسو پناه غوښتنه کوئ، د هغې پروسې 3 قسمه پروسې دلته لري چې یو ته عادي پروسه یا پروسیدور نارمل ویلی کېږي. هغې نه علاوه دویم چې کوم دی هغه چټکه پروسه یا پروسیدور اکسلرې ورته ویلی کېږي، او دریم چې کوم دی د ډوبلن پروسه ده. نو زه نن غواړم چې په عادي یا پروسیدور نارمل باندې زه تاسو سره یو څو خبرې وکړم او په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله زه په دویم چې کوم موږ سره قسم دی په هغې به خبرې کوم او دغسې به ورسره په دریم باندې او دغسې به دغه بنیادي نقطې نه موږ تاسو شروعات وکړو. زه به انشاءالله کوشش کوم هره ورځ تاسو ته دلته د پناه غوښتنې په اړه باندې چې کوم قانون دی، کوم نوي چې دلته تغییرات راځي هغې په اړه باندې زه تاسو ته ویډیوګانې جوړ کړم او تاسو ته معلومات درکړم. ملګرو، اولنی چې کوم قسم دلته د پناه غوښتنې چې کوم پروسه ده اولنی هغې ته ویلی کېږي پروسیدور نارمل یا عادي پروسه. هر کله چې تاسو ته ګوتې ولګوئ او تاسو نورمال یاست نو تاسو په نورمال پروسه کې یاست یا عادي پروسه کې یا پروسیدور نارمل ورته ویلی کېږي فرانسوي کې تاسو په هغې کې یاست. نو تاسو له دوی کتابچه درکوي تر څو تاسو هغې کې خپل ستاسو چې کوم مشخصات یې هغه ولیکئ، خپل قصه یا کیس چې کوم ستاسو وي هغه تاسو ولیکئ، ورسره د خپل مور و پلار، خورګانو، د ورونو چې کوم ستاسو وي، د فامیل ټولو غړو د هغې ټول تاسو د هغوی نومونه، تاریخ تولد او د هر څه لیکئ. دلته زه د یوې خبرې یادونه کول غواړم چې تاسو کوشش وکئ د ټولو عمرونه دقیق، تاریخ تولد دقیق، نومونه، تخلص دا تاسو صحیح ولیکئ ځکه په راتلونکي وخت کې به هر کله تاسو د بیا اکدنستان اخلئ تاسو ته به مشکلات بیا نه جوړېږي. نو ستاسو به راتلونکي پروسه چې کوم هغه به ډېر اسانه وي او ستاسو هر کله چې تاسو اسناد اخلئ نو تاسو چې بیا اکدنستان اخلئ او بیا دغسې کښت سجوغ ته ځئ او بیا تدخه د ویاج اخلئ نو دغسې به ستاسو دغه پروسه ډېره اسانه او ډېره صحیح ځي. نو دې لپاره تاسو په دغه اولني قدم کې په کتابچه کې تاسو خپل ټول معلومات دقیق او صحیح ولیکئ. بل هر کله چې تاسو په پروسیدور نارمل کې یا په عادي پروسه کې تاسو یاست نو تاسو ته پیسې هم دلته هغه چې کوم کومکي مرسته ده هغه هم درکولی کېږي، تاسو کور هم اخیستلی شئ، تاسو ته بیمه هم درکولی کېږي. څومره چې دلته د یو پناه غوښتونکي دپاره کوم دلته بینیفټ دي هغه ټول تاسو استفاده کولی شئ، دغه ټول تاسو اخیستلی شئ. ولې که دویمه چې کوم پروسه دویم قسم موږ سره دریم قسم کې هغې کې څه چې کوم بینیفټ دي هغه تاسو ته نه درکولی کېږي نو هغه به هغه په نورو راتلونکو ویډیوګانو کې زه په هغې باندې بیا خبره وکړم. نو په نارمل پروسه کې یا عادي پروسه کې تاسو چې څومره بینیفټ یې هغه اخیستلی شئ او هر کله چې تاسو کتابچه واخلئ تاسو کوشش وکړئ چې صحیح ډکه کوئ لکه څنګه چې مخکې ما ویل ټول معلومات ورکوئ. که تاسو تذکیره یا پاسپورټ هر څه چې تاسو لرئ هغه هم ورسره یو ځای کوئ، 2 کتابچونه ورسره تاسو یو ځای کوئ، خپله ټوله قصه به تاسو په فرانسوي ژبه کې ترجمه کوئ.
بیا به دا تاسو لېږئ په 21 ورځې تاسو سره وخت دی 21 ورځې چې کله دا تاسو ولېږئ په 21 ورځو کې نو هغې نه بعد بیا تاسو ته انټرویو راځي انټرویو وخت درته راځي هغې نه بعد انټرویو بیا تاسو ورکوئ نو دغه یو نارمل پروسه ده تاسو ته یو نارمل ریسیپي درکولی کېږي هر کومه ریسیپي چې تاسو له په دې عادي پروسه کې درکولی کېږي نو پاس په هغې باندې لیکلي چې پروسیدور نارمل یعنې تاسو په نارمل پروسه کې یاست ستاسو دوسیه په نارمل یو عادي حالت کې روانه ده او تاسو څومره چې بینیفیټ یا هغه ټول تاسو اخیستلی شئ په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله زه په چې کوم چټکه پروسه ده په هغې به هم خبرې کوم او ډبلن پروسه باندې به هم خبرې کوم تاسو کوشش وکړئ دغه ټولې ویډیوګانې ټولو ملګرو سره شریکې کړئ خاص کر چې کوم نوي راغلي ملګري چې دغه قانون دغه سیستم د هر څه نه خبر شي او دوی دغه اشتباهاتو یا غلطیان نه دوی ځان وژغوري تر څو مشکلات ورسره جوړ نشي موږ تاسو ټول به یو بل ته لاس ورکوو یو بل سره به کومک کوو تر څو زموږ ستاسو افغانان دلته په اسانۍ سره خپل ژوند جوړ کړي او په اسانۍ سره دوی خپلې دوسیې مخکې وسي که تاسو هر څنګه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه دلته په زما په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې خامخا جواب درکوم نننۍ ویډیو همدومره وه په مخه